په جرمني ژبه کې د کاین او نیشت ترمنځ توپیر څه ده؟ دا زما نوې آیډي ده، هیله ده چې فالو مې کړئ. کاین آرټیکل ده، یعنی ښځینه، نارینه، خنثی، داتیو، اکوزاتیو، نومیناتیو او ګینیتیو حالتونه لري، خو نامعین یا unbestimmte نوم سره راځي او هغه منفي کوي. لکه ich habe kein Auto. زه موټر نه لرم. auto نامعین نوم ده، کاین ورسره راغلی. Das ist kein Problem. دا یوه ستونزه نه ده. نیشت بیا ادورب ده، یعنی قید ده. دا څلورو شیانو سره راځي او هغه منفي حالت ته اړوي. لومړی له معین نوم سره یا بشتمته نوم سره، دوم له فعل سره، دریم له قید یا صفت سره او څلورم د جملې آخر کې ټوله جمله منفي ته اړوي. لومړی Das ist nicht der Mann. دا هغه سړی نه ده. Der Mann bestimmte نوم ده، نیشت ورسره راغلی، دې سره کاین نسو کارولی. دوم Ich kann nicht schlafen. زه نسم ویده کېدی. دغه د können فعل منفي کړی ده. دریم Das ist nicht schön. دا ښایسته نه ده. schön صفت ده، صفت یې منفي کړی ده. څلورم kommt heute nicht. هغه نن نه راځي. د جملې آخر کې راغلی، مکمله جمله یې منفي کړې ده. که تر اوسه هم پرې نه یې پوه سوي، مکمل لیکچر یې زما د یوټیوب په چینل باندې پروت دی.